د اسلامی امت ځوانان څوک دي؟ د اسلامی امت ځوانان او اتلان هغه څوک دي چې د دشمن سرونه په منګولو کښې راوړي، د دشمن پښې ماتې کړي، د دشمن څخه سرونه پرې کړي. د اسلامی امت ځوانان او اتلان هغه څوک دي چې له کافرانو څخه د انتقام جذبې او احساسات ولري، د جهاد په سختیو مین وي، له شهادت سره محبت ولري. د اسلامی امت همدا ځوانان دي، همدا هغه ځوانان دي چې امت پورته کوي، همدا هغه خلق دي چې اسلامی امت غوښتنه کوي. الله تعالی ته سوال کوو چې موږ ته هم په همدې ځوانانو کښې استقامت راکړي، همداسې ځوانان را څخه جوړ کړي چې کفارو ته د سر درد او مسلمانانو ته د زخم پټۍ وګرځو. سبق د تقدیرونو الله